کتابونو لیکلی دی وی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو گاونډي و. هغه گاونډي چې و هغه لوهار د لوهارۍ کار به یې کو چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به د شپې تلاوت شروع کو نو دی به کور کې په ژړا شو. بچي ډېر و دې غریبو نو ده به ټوله ورځ مزدوري کوله. نو ده به وی کاش که په ما د معاش زور ډېر نه وی ما ټوله ورځ مزدوري نه وی کړی نو ما به هم د شپې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په شان تلاوت کو. اب تلاوت کو ده به ژړل خو عادت یې سو چې کله به یې کار کو د لوهارۍ چې داسې به یې سټک او پلک اوچت کدي سې به یې را پرېښود او په دې کې به اذان شروع شو چې الله اکبر الله اکبر. بس داسې به یې سټک داسې اوچت نیولی و چې اذان به شروع شو بیا به یې دوباره نه را پرېښود پکار وی بس د رب د طرف نه ماته آواز وشو اذان وشو چې الله اکبر. دا د هغې فریضې آواز ماته کیږي چې میدان محشر کې زه حاضري وکمه د ټولو نه لومبې به زما سره میدان محشر کې د فرض منځ حساب کیږي. که هغه زنانه ده او که نارینه دی لومبې تپوس به د فرض مانځ کیږي. نو دنیا کې به د ټولو کارونو نه مخکې د فرض منځ اهتمام وي هله به وروستو بل کار ځکه لومبې تپوس به د دې کیږي نو لومبې اهتمام به هم د فرض مانځه کو. داسې اړه کې قدر کله وفات شو نو چا خوب کې ولید دغه لوهار ورته وی الله در سره څه معامله وکړله وی د خدای شان دی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره رب العالمین یو ځای کړم په مرتبه بس وی یوه درجه فرق دی نور د امام احمد بن حنبل سره یو ځای شوی یمه امام المسلمین ته رسېدلی یمه. هغه امام احمد بن حنبل چې وفات شو جنازه یې په روډ تېره شوله نو 20,000 غیر مسلمو ایمان راوړی و. وی د هغه سره نږدې یم وی الله دا مقام په څه درکړه وی رب العالمین راته وی چې کله به زما نوم واغستی شو چې الله اکبر تا به دوباره ګزار نه راچوي د رب د طرف ته ماته آواز وشو بس حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. بس زمان زه طرف ته در روان شو وی دا تا زما د نوم قدر کړی دی ځکه مې دا مقام درکه. مونږ چې نن راجمع شوي یو ټول د الله د کلام په خاطر راجمع شوي یو په دې ګرمۍ کې ناست یو د الله د کلام دپاره او د قرآن کریم په خاطر راجمع شوي. محمود غزنوي رحمت الله علیه په سفر وتلی او نو شپه پې راغله ملګري ته ګډ وډ شو نو یو بانډچي ته یې غږ وکوي شپه تېرومه تاسو کره خو ورته ویې ټیک ده شپه یوه کوټۍ ورته خالي کړه ویې دې کې شپه تېره کړه. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې ورغی نو هغې کوټې کې دنده د قرآن کریم پاڼې پرتې وې هغې باندې قرآن لیکلی و دنده پرتې محمود غزنوي رحمت الله علیه وی زه به دې کوټه کې خوب څنګه کوم چې دې کې د الله کلام دی دا پاڼې پرتې دي زه خو دې کې اوته کېدلی نشم دلته به د الله کلام وي زه به څنګه خوب کوم. محمود غزنوي رحمت الله علیه ټوله شپه په ویښه ویستله چې وفات شو چا ترې نه تپوس وکړو وی محمود غزنوي الله څه معامله وکړله. محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وی رب العالمین راته وی چې یوه شپه دې د قرآن قدر کړی و ټوله شپه دې ویښه ایستلې وه په هغې شپه باندې مې وبخلې چې د قرآن قدر دې کړی و. مونږ نن ټول د قرآن کریم دپاره راجمع شوي یو د قرآن کریم په محبت راجمع شوي یو او د دې ګلالو د داد دپاره راغلي یو چې دې نن د الله کلام ختم کړی دی. زمونږ د ټولو نسبت په آپس کې نن کلام الله دی هغه د الله کلام دی او خیر الکلام کلام الله. په ټولو کلامونو کې غوره کلام د الله کلام دی. یو کتاب ورتم نرسی یو کلام ورتم نرسی یو لیک ورتم نرسی یو خبر ورتم نرسی خیر الکلام کلام الله. نن مونږ د الله د کلام په واسطه راجمع شي چې کله د هارون الرشید تبر
زبیده وفات شوله خلق حیران وی چې دی زبیده به الله په دې نهر زبیده باندې بخلی وي چې حرمینو ته یې د خوږو اوبو نیر کنستی دی چې الله به په دې بخلي چا ذهن کې څه و د چا ذهن کې څه چا زبیده خوب کې ولیدله تپوس ترې کوي زبیدې الله په څه وبخلي زبیده ورته وایي یو ورځ را سره ګاونډی زنانه ناستې وي زه ورسره هم ناسته وم او ګاونډی زنانه را سره ناست دې کې اذان شروع شو چې الله اکبر الله اکبر ما زنانه ورته وایي چپ شئ د الله نوم شروع شو د الله د طرف نه یو منادي اواز شروع کو د الله د لویۍ ټیم شو ما ټولې زنانه چپ کړلې او اذان ته مې غوږ کېښود وی رب العالمین راته وایي چې زبیدې زما د نوم قدر دې کړی ټولې زنانه دې چپ کړې وي زما د نوم احترام دې کړی و زبیدې په هغې عمل دې بخمخه الدین کله ادب دین ټول ادب دی چا سینه کې قرآن وي د هغه به قدر کو هغه به ادب کو د هغه به احترام کو